درنو هیوادوالو د خردجالي پینټاګوني هیرامنډيي سکمپاتي او جپپي امارت د مشرتابه غړی پسغ او پمپغ جپاپ او سبونه خینستر به وجدان بیناموس خردجال سراج الدین حقانق د اسلام نه خو سکمپات جوړ کړي وو او جوړوي اوس په محمد اسلام باندې تور او تهمت لګوي. تاسو خپل ورته غوږ شئ. ټلیفونونه کې نه لګېدلم غالبا د مولوي صاحب بدرالدین به د ما سره په وخت کې ناست خو ما وایي چې دی به یا 15 منټه وروسته یا ګنټه وروسته شهیدان کېږي. دا یو ارمان یې دی د الله د دین په خاطر باندې تر ځانو دی تر شوي دي بس کار څه خطر جوړېږي. زه ټلیفون ځای ته ورته برابر شو څنګه مې د حافظ کریم الله سره سلام واچوو دا داسې خبرې دي چې اوس او د اهل الله او د صوفیای کرام په دې شیانو باندې کېږي. الحمدلله ټول علما یې چې سلام ورته وي چې حافظ کریم الله راته ووایي چې خلیفه صاحب د الله په ذات باندې قسم دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم زموږ د عملیاتو مشر دی. دغه دلته په دروازه کې هلته ولاړ دی. د خپل زړه ارمان پوره کړی دی. دومره کفار مو مرتد کړي دي چې موږ اوس صرف د شهادت په انتظار باندې یو. د دې نه وروسته چې دی شهیدان کېږي د موږ د یو ملګري خوب دی حالاتو کیفیت دی. هغه وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په یو مسجد په سر باندې ناست دی د کنټین هوټل استشهادیانو ته سند لیکي